ویم چې مړ شي نو بیا خو یې معاف کوي. قدرمنو کتونکو په مړینې هم تاسو دا خلک نه معاف کوئ. دغه جینۍ چې دغه ګډېږي دا تاسو ډېره ښه پېژنئ. دا غزله جاوید ده چې په سیټ تاسو ته دغه ویډیو ښکاري. قدرمنو کتونکو دا د ډېر عمر نه دغه ویډیو په سوشل میډیا چلیږي خو چا هم پې بحث ونه کو. کله چې یو انسان مړ شي نو د هغه کار کردار په هغه پسې بیا پاتې شي. په کار خدا نه ده چې هغه داسې کار کردار وکړي چې سبا په هغې باندې ستومانې خو بیا هم انسان دی او غلطي ته کیږي او بیا دغه شانتې غلطي چې دا ټول عمر بیا خلک دغه شانتې په دې سوشل میډیا باندې گردش کوي او د هغې عذاب هغه ته میلاویږي. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته ښه پته ده چې غزاله جاوید سنګره وه او ډېره نوموړې سنګره وه. ښکلې جوسه، ښکلې حسلت، ښکلې قامت خدای پاک ورنصیب کړی و خو د هغې د له کبله بیا څه وخت کې هغه وفات شوله، خلکو وویشتله. د هغې نه بعد چې کومه دی هغې هغه کمې ګانې ویلې وې، کمې د هغې سینګینګ و هغه چې کوم دی خلکو به ډېر شیر کوو. د هغې نه بعد چې کومه ده نو دغه یو ویډیو په سکرین باندې تاسو ته ښکاري چې دی دغه ویډیو کړی ده او په هغې کې لوکل داسې سپاټي ډانس غونډه کې کړی دی او په هغې کې بیا دغه خلک منشن کوي، یو بل منشن کوي او وایي چې دا غزاله جاوید ده. قدرمنو کتونکو دی کې داسې خلک دي چې هغې غزاله جاوید نه پېژندله خو نن یې د دغه ویډیو له کبله وپېژندله. پېژنګلو یو سیټ ته خو خبره دلته د ویډیو د شیر کېدلو ده. دغه لوکل ویډیو چې دا هغې ته ډېر زیات نقصان رسوي، عذاب پې هغې ته میلاویږي او بده خبره ده. نو قدرمنو کتونکو چې کله هم تاسو له داسې ویډیو مخې ته راځي نو بلکل دا سکپ کوئ ولې چې دا خلک په دې دنیا کې نشته دی، د دې دنیا نه لاس وینځلي دي. چې دغه ویډیو بیا په دې سوشل میډیا باندې الټه مه شیر کوئ، یا به یو تپاس کوي بلې بل تپاس کوي. دا ما ته په خپله باندې کسانو په میسنجر باندې راولېږله چې ته په دې باندې ریاکشن وکړه او دغه غزاله جاوید سنګره چې د دغه جوست ته د دغې باډۍ ته دغه روح ته د هغې باندې عذاب میلاویږي. نو قدرمنو کتونکو صرف خواص او خیله او تمه درنه لرمه چې زه وایم دغه شانتې ویډیوګانې چې کومه که هغه غزله جاوید ده که هغه بله سنګره ده او په دې دنیا کې نشته دی د هغې چې کوم کار کردار دی هغه پټ کوي، هغه بار بار مه شیر کوئ. چې هغه تاسو شیر کوئ په هغې باندې ډېر غلط اثر پرې باسل شي، د خلکو په مایند کې څه سوچونه راځي او خلک وایي چې یاره دا داسې جینۍ وه او دا داسې جینۍ وه. په دې پورې ویل کېږي چې غزاله جاوید وفات هم شوه نو هغه خلکو رئیستې وه د قبر نه او هغې سره چې کوم دی زیاتیات کړو. نو قدرمنو کتونکو د هغې طرف ته نه ځو خو صرف او صرف دا ویمه چې کله هم یو انسان مړ شي نو د هغه ویډیو چې کومه هغه باندې عذاب هغه ته میلاویږي نو د برای کرم دغه ویډیو بیا مه شیر کوئ. چونکې تاسو ته به دا ویډیو ښکاري هم خو دا ما بلر کړې ده د دې وجې چې دا ویډیو باندې خلک بیا نورې شیر کوي نو چې دغه میسج د دې د وجې نه شیر کوي بیا چې یاره دا به بیا مثال کې دې روح ته عذاب رسي. نه جي دا ویډیو ما بلر کړې ده. دا ویډیو تاسو د ثواب په نیت باندې شیر کوي چې دغه ویډیو کومه خلک شیر کوي چې دغه د شیرینګ نه راوځي او دغه چې کوم دی خلک دغه میسج واوري چې او کله انسان مړ شي د هغه ویډیو شیر کېدل پکار نه دي چې شیر شي. که چېرته مثال کې یو ښه میسج ورکړی، یو د پښتو د عزت خبرې کړي، یو د ایمان خبرې کړي، یو د ښکلې طریقې سره خبره شوي یا نصیحت یا موټیویشنل یو ویډیو وي که چېرته پروس که هغه هم پکار نه ده خو بیا هم د سبق آموز ویډیو د وجې که هغه یو سړی شیر کړي هغه کلیپ نو زه بیا هم څه خبره ده، څه عذر دی، څه پیدت ده، خدای پاک به هغه ته هغې باندې نیوکه نه کوي. نو چېرته هم دغه شانتې ویډیوګانې مه شیر کوئ. چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ. د لوی الله په امان.